سلامونه انجینر صاحبانو ستړي مه سره دي ستاسو ټول روغ جوړ شي. راځو نن د کوم نوی پلیلیست مخکې هم تاسو ته ما ذکر کړی و کنسټرکشن مټیریل په اړه باندې و، یعنې هغه مواد چې یو کنسټرکشن کې ترې استفاده کیږي ساختمان کې، چې هر کوم ساختمان وي په هغه باندې خبرې کوو. خو هغه باندې خبرې کوو هغه نه مخکې باید یو څه لابراتواري ټسټونه موږ ترسره کړو. نو اوس په دې کې موږ کوشش کوو چې زیاتره موضوعات لابراتواري ټسټونو په نظر کې ونیولو سره موږ ترسره کړو. لومړی په ټسټونو باندې ځان پوه کوو، ځان پوه کولو سره څنګ کې انشاءالله ساختماني مواد هم درته پکې واضح کوم. تاسو خپله بیا پوهېږئ ساختماني مواد کوم قسم مواد دي، ټول به انشاءالله ډیټیل که دې کې واضح بعضې موضوعات واضح نه شول انشاءالله په نورو موضوعاتو کې بیا درته ځان ته ویډیوګانو کې درته واضح کوم. نو راځو نن په ټسټونو کې په ګریډیشن باندې خبرې کوو. ګریډیشن معنا څه؟ ګورئ دغه ویډیوګانې د هغو کسانو لپاره ډېرې مفیدې څوک چې غواړي په لابراتوار کې کار وکړي یا په پوهنتون کې وي او یا فارغ شوی وي، نو د هغوی لپاره ډېرې مؤثر دي. ګورئ دا شی په پوهنتون کې نه تدریسیږي، که تدریسیږي هم یوه هوایي تدریسیږي، هېڅ یو محصل ورباندې پوهېږي هم نه چې موږ څه وویلو څه مو نه ویلو. خو په کوم طریقه چې زه درته وایم دا داسې طریقه ده چې ډېر په ساده الفاظو باندې د شیانو موضوعاتو باندې زه پوهېږم چې یو پر تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. که چېرې تاسو عملاً بیا ساحې ته لاړئ لابراتوار ته تاسو ډایرکټ پوهېږئ، نو د هغه لپاره هغو کسانو لپاره دا ویډیوګانې ډېرې مؤثر دي. راځو ګریډینګ یا ګریډیشن. ګریډینګ معنا څه ده؟ ګریډینګ ته خپله سیم انالایزز هم ویل کېږي یا پارټیکل سایز ډسټریبیوشن هم ورته ویل کېږي. معنا ترې دا ده ګریډینګ کله چې موږ غواړو مختلف قسمه مواد لکه اګریګیټ غواړو غټ سایزونه کوم ګرینولر مواد دي هغوی څنګه کوو جلا کو سره، دغه ګریډینګ ته خپله سیو انالایز هم ویل کېږي. تاسو به یې نوم اورېدلی وي یا ګریډیشن خپله چې دا ګریډینګ ده او نوم یې ګریډیشن ده. نو پارټیکل سایز ډسټریبیوشن یعنې مواد په خپلو ذراتو باندې ویشل، یعنې په مختلفو ذراتو باندې ویشل په کومو سیونه چې دي. زه مو ورباندې پوهېږم په ډیټیل سره انشاءالله ویډیوګانې به ډېرې وړې وړې وي چې تاسو ورباندې پوه شئ. to reveal different particle size in granular material، چې موږ هغه مواد مختلف قسمه موادو سایزونه په ګرینولر مټیریل کې هغه موادو کې چې هغه دانه لرونکي مواد دي، دانه لرونکي مواد کې اګریګیټ هم راځي، ریګ هم راځي، کومه خاوره هم ورکې شامله ده. دې باندې موږ بحث کوو. ګورئ لکه په مثال په ډول باندې اګریګیټ او خاوره ده او داسې نور قسمه مواد چې دي، خاکس والا فیلر مواد څو دا ټول پکې شامل دي. معنا ترېنه څه ده؟ موږ ګریډیشن ترسره کوو. تاسو دلته متوجه سئ یو ډرای سیوینګ ده او یو ویټ سیوینګ ده. ډرای سیوینګ څه ته ویل کېږي، ویټ سیوینګ څه ته ویل کېږي؟ ګورئ کله چې موږ د یو ساختماني موادو یا اګریګیټو نه موږ سیمپل راواخیسته، سیمپل یعنې فرض مثال موږ پلانټ ته ځو، پلانټ نه موږ راخلو یو سیمپل ګورو چې دي، یعنې هغه 19 ملي مواد راخلو د یو پلانټونو کې مختلف ګوره سیونه، بعضې سیونه په رینج کې وي، بعضې په رینج کې نه وي. رینج کې معنا څه؟ رینج کې نه وي معنا څه؟ زه ورباندې پوهېږم انشاءالله په ډیټیل سره به تاسو بیا پوه شئ. عملاً په ساحه کې هم کېدای شي تاسو بیا کار وکړم په لابراتوار کې که وخت مې پیدا کړ. نو دا موږ غلبیل کوو، مختلف سایزونه د غلبیل دي. تاسو به په خاوره کې ویلي وي، د خاورې کوم کتاب چې تاسو کیسې ولوي که بله څنګه وي خاوره خامخا درته وایي هغه کې دغه کیسې ټولې هلته دي، خو هغلته تاسې نه ورباندې پوهېږي چې د دې څه معنا سره کوم ترسره کېږي، کوم وخت کې ترسره کېږي، په دې شیانو باندې نه پوهېږي، نه باندې زه دلته پوهېږم تاسو متوجه شئ. دا چې کله په خپلو ذراتو باندې موږ ویشو اندازې، یعنې فرض مثال 2 کیلو مواد موږ راواخیستل، یو سیمپل موږ راواخیسته. سیمپل څنګه راخیستل کېږي هغه باندې مو پوهېږم. دا موږ راواخیستو په غلبیلونو باندې، خپل معلوم غلبیلونو کې مو واچول، موږ اندازه واخیستله چې په حال په 19 ملي غلبیل کې څومره مواد دي، په 12 ملي کې 12.5 ملي غلبیل کې څومره مواد دي، په 9.5 ملي غلبیل کې څومره مواد دي، 4.15 ملي غلبیل کې څومره مواد دي، 8 نمبر غلبیل کې څومره مواد دي. په ترتیب سره ګریجولي همداسې پسې ورځه
نو بیا د هغوی فیصدي معلومیږي چې په دغه 19 ملي چې کوم سمپل موږ 2 کیلو راغیستی یو په دې کې دومره اندازه د 19 ملي ده، دومره اندازه د 12.5 ملي ده، دومره اندازه د 9 ملي ده، همداسې پسې ورځه سو ان. نو دې ته خپله ګریډیشن ویل کېږي. یعنې موږ په یو سمپل کې د موادو فیصدي معلوموو چې څو فیصده څو نمبره یا څو ملي مواد موجود دي. یو بل د پویومه سیوینګ باندې ډرای سیوینګ یعنی وچ انالایز سیوینګ چې ته ویل کېږي، ویټ سیوینګ چې ته ویل کېږي. ګورئ کله چې موږ یو سمپل راواخلو، فرض کړئ سرک کې موږ دا خبره کوو، دا اکثریت کوم شیان چې ټیسټونه دا په سرک کې ډېر ترسره کېږي دا ګریډیشن. ګریډیشن چې کله موږ په سرک کې ترسره کوو، اول ډرای سیوینګ او ویټ سیوینګ. ګورئ کله چې موږ د بیس کورس لپاره سمپلینګ کوو، هغلته یا د په هغه کې دا ډرای سیوینګ اکثریت ترسره کېږي. کله چې د موږ د سبیس موادو لپاره سیوینګ ترسره کوو، یعنی غلبیل باندې د هغوی اندازه معلومو، نو هغلته موږ بیا ویټ سیوینګ کوو. ویټ سیوینګ ګورئ ډرای سیوینګ موږ مواد نه وینځو، دا په سینډ او اګریګیټو کې ده مؤثر ده، ځکه د خاورې اندازه 0.015 ملي کوم مواد چې دي دا په ډېر یعنې په نش باندې حساب یې ورکړي. خو په ویټ سیوینګ چې کله موږ ترسره کوو د خاورې او د فیلرو لپاره، فیلر معنی څه او خاوره خو تاسو پېژنئ، فیلر معنی دا دي په کانکریټو کې به تاسو کتلي وي پوډر مواد دي، او په اسفالټو کې هم فیلر شته. خاکه د خاکې کې ډېر میده ذرات دي، هغه ته فیلر ویل کېږي. د هغو د فیصدي د معلومولو لپاره چې څومره سیو مواد څومره فیصده هر یو سیو کې چې فیصدي معلوموي، نو هغه لپاره دا سمپل بیا وینځل کېږي. هغه پوډر مواد ترې نه ځي، باقي چې کوم یو ګرینولر مواد ورکې پاتې کېږي، نو هغه بیا انالایز کېږي. بل سیوینګ او کوارټرینګ چې ته ویل کېږي. سیوینګ خپله غلبیل کولو ته ویل کېږي، یا ګریډیشن یا سیو انالایزز ته ویل کېږي. سیوز رښتیا سیوز خپله د غلبیلونو ته ویل کېږي. سیوز صحیح ده. غلبیل تاسو ته زه مکمل عکس به تاسو ګورئ په سکرین باندې، دا خپل غلبیل دي. تاسو په ترتیب سره نور ویډیوګانې وګورئ، تاسو نور هم ورباندې پوهېږئ. او بل کوم یو کوارټرینګ چې موږ کوو، کوارټرینګ موږ سپلیټر باندې کوو. د سپلیټر عکس به تاسو په سکرین باندې ښودل کېږي. سپلیټر چې ته ویل کېږي، موږ یو نمونه چې کله راخلو ډېره زیاته مواد موږ له ساحې نه راوړو، نو دا مواد ممکن 20 کیلو وي، 30 کیلو وي، 25 کیلو وي، بوري کې راوړو د کرش پلانټ نه. دا موږ په سپلیټر باندې کوو، د دې سپلیټ کوو. معنی ترې نن دا ده یو سمپل چې کله موږ راخلو، ګورئ یو سمپل فرض مثال موږ 3 کیلو یا 15 کیلو مواد دغه موږ راواخیستل. دغه 15 کیلو مواد یا 3 کیلو فرض کړئ، 3 کیلو مواد موږ په 4 برخو باندې وویشو. صحیح شو. 4 برخو باندې چې کله موږ وویشو، یوه برخه دا ده، یوه دا ده، یو داسې یو داسې، بیا 2 برخې دې نه موږ لرې کوو، دا 2 برخې بیا سره یو ځای کوو. دا بیا سپلیټر ته ور اچوو، داسې سره یو ځای کېږي. سپلیټر ته چې کله موږ ور واچول، بیا دغه 2 برخې چې موږ یو ځای کړې وي دا په 4 باندې ویشو. دم چې کله په 4 باندې وویشلې، دې کې بیا 2 لرې کوو، 2 بیا سره یو ځای کوو. صحیح ده. چې کله هم 2 سره یو ځای کړلې، موږ ته یو سمپل اخر کې لاس ته راځي. ریکوایرډ چې کوم یو ویټ زموږ لپاره په کار وي د سمپل، هغه موږ ته په لاس راځي. چې کله دا سمپل په لاس راغی، له هغه نه وروسته موږ کو ډرای سیوینګ ورباندې کوو، کو ویټ سیوینګ کوو، ګریډیشن موږ ترسره کوو. نو په همدې طریقه باندې د ټولو پارټیکل سایز ورکې موږ معلوموو. نو دوستان دا زموږ نننۍ ویډیو په ګریډیشن باندې یا سی انالایزز باندې پارټیکل سایز ډسټریبیوشن باندې. خدای ته چې دا ویډیو ستاسو د پام وګرځي، نو ګوره دا څه تعقیب کوي. که څوک غواړي په لابراتوار کې کار وکړي، بهترین سیریز ده، خامخا یې ګوره تعقیب کړي. دې نه وروسته به د ټیسټ پروسیجر یې څه ده، د ګریډیشن مکملا زه ورباندې پوهېږم، سمپل څومره اخیستل کېږي، د هر یو مواد لپاره ځان اندازه د سمپل معلومه ده. نو چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم ووهئ، تر څو نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو په وخت ورسېږي. نور وخت نه نیسم، ښه وخت ولرئ. الله امان.